عزتمند په دنیا کې مال او دولت د عزت ذریعہ ګڼل کېږي او عموما په مال ګټلو کې او په خرج کولو کې خلک د شریعت د حدود رعایت نه کوي مګر په برګاه خداوند کې د حاضرې په وخت کې د مال د جنت د تاخير ذریعہ جوړيږي او په دنیا کې د فقر او فاقه ژوند تیرونکو به د مالدارانو نه مخکې جنت ته داخليږي ذکر نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي كنت على باب الجنة فإذا عامة الناس من دخلها المساكين وإذا أصحاب الجد محبوسون پیغمبر علیه الصلاة والسلام فرمایي چې زه د جنت په دروازه ولاړم نو ما ولیدل چې اکثر داخليدونکي په جنت کې غریبانان او مسکینان وو او مال دولت والا خلک د حساب کتاب د فاره ودولې شو یعنی عزتمند ورونو څومره چې انسان سره په دنیا کې مال دولت سیواوي نو دغه حساب کتاب به هم دا غره زیات کیږي مال دې د کم ځای نه ګټلې وو په کم ځای کې خرج کړلې وو او څومره چې انسان غریب وي دا رنګ عزتمند ورونو حساب کتاب هم آسان وي او د غریب حساب کتاب بسوي یو نری صادر لاندې یو د پاسه د هغه بس حساب وي د دې وجنه عزتمند لپاره چا لازم دي چې هغه د دنیا په ژوند کې هم حساب صفا وساتي د مال لاتله هم د شریعت مطابق وي او د مال لګول هم د الله جل شانه د حکم موافق وي الله جل شانه دې من او تاسو په حلال طریقې سره د مال ګټلو توفیق را نصیب کړي او د شریعت په حدودو کې دا لګول توفیق دې الله پاک را نصیب کړي وما علينا